طالبانو چیرته له چا سرونه پرې کړي دي؟ دا کسان څوک وو؟ ټول یې په دې ویډیو کې وګورئ. په داسې حال کې چې د مقاومت ملي جبهې ادعا کوي طالبانو د دوی 3 پوځیان په پنجشیر کې نیولي دي او وروسته یې سرونه ترې پرې کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي. په داسې حال کې چې د مقاومت ملي جبهه په پنجشیر ولایت کې د طالبانو له لوري د خپلو دریو ځواکونو سر پرې کېدو ادعا کوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه ادعاوې بې اساسه بولي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي طالبانو د پنجشیر په کرباسي سیمه کې د دوی 3 تنه ځواکونه نیولي دي او وروسته یې بیا ترې سرونه پرې کړي دي. احمدي ویلي دي د دغه دریو ځوانانو جنازې د خپلوانو له ګډون پرته د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي دي چې د جګړې له اسیرانو سره د طالبانو دغه رویه د ټولو بشري او جنګي اصولو خلاف عمل دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه ادعا ردوي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د سرونو د پرې کولو په اړه زه ووایم چې زموږ ځواکونو تر اوسه د چا سرونه نه دي پرې کړي او خدای دې نه کوي چې د چا سرونه پرې کړي. ټکور وایي هغه کسان چې د طالب ځواکونو لخوا په پنجشیر او یا نورو ولایتونو کې نیول کېږي څېړنې ورنه کېږي او چې بې طرفه وي بیرته خوشي کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې په پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپل موجودیت اعلان کړی دی او د طالبانو پر وړاندې مقاومت کوي. تاسو د دغه مقاومت همدارنګه د دغه مقاومت کسانو د سر پرې کولو په اړه خپل نظریات او د خبرګونونه خپل په کومنټ کې ولیکئ. همدارنګه که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب کولی شئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ او ویې ګورئ او بل دا چې ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا خبر